سلام جوړ په خیر. د یاران میډیا د دې اونۍ سپورټي خبرونې ته مو ښه راغلاست وایم. په اونیزه سپورټي خبرونه کې درته د نورو سپورټونو ترڅنګ د مجیب الرحمن د لاسته راوړنو په هکله هم وایو. هیله ده چې تاسو مو هم تر پایه ملتیا وکړئ او د یاران یوټیوب چینل خوښول او سبسکرایب هم مه هېروئ. په پیل کې به راشو دې ته چې تر شپږیزه لیګ وروسته دوهم لیګ په بوس زون کې پیل شو. په کور دننه افغانستان کې د شپږیزه شلوریزه کرکټ لیګ وروسته په بوس زون کې د بوس غوره لیګ دوهم لیګ دی چې ترسره کیږي. په دې لیګ کې 15 لوبډلې حیات د میوند تلان، فرهاد، ابراهیم کاروان، ناصر افغان، بالاحصار زلمیان، نعمت الله، اختیار الدین، قلعه ستوري او د یاسین خان بوس ساتونکي پکې لوبیږي. دې لیګ سوداګریزه بڼه خپله کړې. همداراز د لیګ د ټولو لوبډلو مالي ملاتړ شوی دی. د دې لیګ سیالۍ د میوند تلانو او بوس ساتونکو لوبډلو ترمنځ په لوبې سره پیل شوې او د روانې سپټمبر میاشتې تر 13 نیټې پورې به دوام وکړي. دا په هیواد کې دننه د شپږیزه لیګ وروسته دوهم سوداګریز لیګ دی چې په کندهار کې پیلېږي او د کندهار کرکټران دا د کندهار لپاره یو ستر ویاړ بولي. راشد خان وايي د شلورز نړیوال جام ګټلو تمه لرم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړي راشد خان ارمان په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د شلورز نړیوال جام ګټلو تمه لري. راشد خان د هندي سلوته پاچونکي ایشوان سره په یو ویډیویي کنفرانس کې ویلي چې افغان لوبډله ټولې هغه وړتیاوې لري چې نړیوال جام وګټي او اوسنۍ موخه یې هم د نړیوال جام ګټل دي. هغه ویلي د دې کار لپاره کلک باور پکار دی. راشد خان زیاته کړه زما او د ټول هیواد دا یو خوب دی چې شلوریز نړیوال جام وګټو. دا به زموږ لپاره تر ټولو لویه لاسته راوړنه وي. زموږ ټول ټیم چې اوس په لټه کې دی هغه د شلوریز نړیوال جام ګټل دي. موږ د دې مهارت او وړتیا لرو خو یوازې د دې اړتیا ده چې پر ځان باور ولرو. دا کار کولی شو. زموږ وړتیا دا ده چې د شلوریزه سیالیو په فارمټ کې ښه سلو توپ اچوونکي، ښه تیز توپ اچوونکي او ښه توپ وهونکي لرو. خان ویل افغان لوبډله دا اړتیا لري چې له لویو ټیمونو سره لوبې ترسره کړي ترڅو له افغان لوبډلې څخه راتلونکي یوه غوره لوبډله جوړه سي. رابه شو د مجیب په تړاو. مجیب الرحمن لپاره اتم پړاو سی پی ایل لوبې له لاسته راوړنو ډکې وې. د سی پی ایل لیګ یا ویسټ انډیز سوداګریزه لوبو کې مجیب الرحمن هغه بالر و چې تر پلی آف یا محوه کوونکو لوبو پورې تر ټولو مخکښ توپ اچوونکی و. هغه په دې لوبو کې 14 وکټې واخیستې او اکانومي یې هم له 6 پورته نه وه. هغه 2 ځلې په خپله غوره توپ اچونه د لوبې غوره لوبغاړي جایزې واخیستې او هغه د اګست په 28 نیټه د خپل لوبډلې په ګټه کلیدي توپ اچونه وکړه. 11 منډې ورکړې او 3 وکټې ترلاسه کړې. افغان ځوان توپ اچوونکی مجیب الرحمن په 11 لوبو کې 14 وکټې اخیستې او د لیګ په کچه دویم ستر او مخکښ توپ اچوونکی و. له ده څخه نیوزیلنډي سکاټ کوکو لاین مخکې و. لاین 11 وکټې اخیستې وې چې وروستۍ وکټه یې پایلوبه کې د ټرینباګو نایټ رایډرز پر وړاندې واخیسته. ګاتم ګمبیر وايي حیدرآباد لوبډله د نبی په ارزښت نه پوهیږي. ګاتم ګمبیر وايي که محمد نبی د حیدرآباد پر ځای د بل لوبډلې سره وای نو ټولو 14 لوبې کې به لوبېدلی. د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي ګاتم ګمبیر د سټار سپورټس شبکې سره په مرکه کې ویلي چې سنرایزرز حیدرآباد لوبډله د محمد نبی په ارزښت نه پوهیږي او باید د دې لوبډلې سره نه وای. ګاتم ویلي چې نبی که څه هم په کرابین لیګ کې ښې لوبې وکړې خو په شلوریزو کرکټ لوبې کې ای بي ډیویلرز، ډیویډ وارنر، راشد خان او کینن پولار سره په کټګورۍ کې نه دی. ګمبیر ویلي چې نبی تر رسل ډیر شاته نه دی. که د افغانستان او نورې نړۍ د کرکټ امکانات سره پرتله کړو نو دی فوق العاده دی. نوموړی وایي په آی پی ایل کې د سنرایزرز حیدرآباد لوبډله محمد نبی ته ډیر چانس نه ورکوي ځکه د هغوی سره 4 نور قوي لوبغاړي راشد خان، جوني بریسټو، کین ویلیمسن او ډیویډ وارنر ورسره دي.
دی وایي تیر کال په نوي توپ سره د محمد نبي تاثیري توپ اچونه او په منځني اورونو کې توپخانه ولیدله. په اوس وخت کې نوموړي د نړیوال کرکټ یو با ارزښته لوبغاړی بلل کېږي. په تیرو کلونو کې محمد نبي د حیدرآباد لوبډلې لپاره په 8 لوبو کې لوبېدلی چې 8 ویکټ یې اخیستې. که څه هم په توپوهانو کې ډېر چانس نه دی ورکول شوی، خو بیا هم 115 منډې لري. رابه شو د هند په تړاو د آی پی ایل خبر ته. د هند آی پی ایل سیالۍ د چنای په بریا سره پیل شوې. د هندوستان هیواد د کرکټ کورنۍ تجارتي سیالۍ له اوږده ځنډ وروسته شنبه په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې. د دې لیګ په لومړۍ لوبه کې چنای سوپر کنګز او ممبئی انډینز لوبډلې یو د بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شوې چې چنای په 15 ویکټو ممبئی ته ماته ورکړه او د آی پی ایل سیالیو پیل یې په بریا سره وکړ. ممبئی لوبډلې په ټاکلو 16 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 122 منډې جوړې کړې او چنای سوپر کنګ لوبډلې ته د 163 منډو هدف وټاکه. کله چې چنای لوبډله د هدف پوره کولو لپاره میدان ته ښکته شوه نو ورکړل شوی هدف یې د لوبې په 19.2 اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ او په 15 ویکټو یې بریا خپله کړه. دونی د لوبډلمشر په توګه آی پی ایل کې د لوبو ګټلو سلیزه ووهله. د آی پی ایل کرکټ لوبو 14 پړاو د چنای سوپر کنګز او د پروسه ښکال اتلې لوبډلې ممبئی انډینز ترمنځ ترسره شو چې چنای پکښې ممبئی ته په 15 ویکټو ماته ورکړه. دا په آی پی ایل لوبې کې د لوبډلمشر په توګه د ډوني سلمه بریا وه چې چنای لوبډلې لپاره یې ترلاسه کړه. د 2013 کال راهیسې ام ایس ډوني د چنای سوپر کنګ کرکټ لوبډلې لوبډلمشر دی. هغه 3 ځلې د یادې لوبډلې مالکانو ته اتلولي هم ګټلې ده. 2011 او 2013 میلادي کلونو کې د آی پی ایل اتلولۍ چنای لوبډلې خپله کړې دي. نوموړي وکولی شول چې د شنبې په ماښام د سپټمبر په 19 نیټه د 100 لوبو ګټلو سلیزه پوره کړې او د تیر کال اتله لوبډله ممبئی ته ماته ورکړې. ډوني په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې ډوني د لوبډلمشر په توګه د چنای لوبډلې لپاره 100 لوبې وګټلې. د ډوني په لوبډلمشرۍ کې د چنای کرکټ لوبډله 15 ځلې پایلوبې کې ماته شوې ده او اتلولي یې له لاسه وتلې ده، خو 3 ځلې بیا اتلولي ترلاسه کړې ده.